یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا. په مخکې رکوع کې الله پاک جل جلاله د یهودو د نصاراو مذمت بیان کو چې لا تغلو، زیاته په خپل دین کې مکوئ. همدارنګه په دې رکوع کې هم الله پاک دا فرمایي چې مسلمانانو تاسو هم په خپل دین کې کمای زیاته مکوئ. شان د نزول د دې آیت کې فرمایي عثمان ابن مزعون رضی الله تعالی عنه یو جلیل القدر صحابي چې مدینه منوره ته راغلل نو کم وخت ژوندی و. اول هغه څوک چې مدینه منوره کې وفات شوی عثمان بن مزعون، او په جنت البقیع کې اول قبر د حضرت عثمان بن مزعون کې خولل شوی. اول مهاجر دی وفات او جنت بقیع کې حدیران و. اول پدا حدیره کې حضرت عثمان بن مزعون کې خولل شوی. او بیا قبر ته یو لویه تیږه صحابي ته فرمایي تیږه راواخله. صحابي راوانخستلی شوی، رسول الله په خپله ورغی، تیږه راواخیستله، د عثمان بن مزعون په قبر باندې کېښوده چې زه په ده باندې د دغه خپل ورور قبر معلوموم. او بیا وروسته خپل اهل بیت کورنۍ د عثمان بن مزعون رضی الله تعالی عنہ نږدې د سره دفن کړل. عثمان بن مزعون په زمانه د جاهلیت کې وای قطعا شراب نه دی چښلی. فطرتاً الله پاک د په ذهن کې د شراب قباحت پیدا کړی و. دا عثمان بن مزعون یو څو صحابه کرام نور تقریبا 10 نفره دی کې ناستل چې راځي زمون څومره عبادت ته دوی خپل عبادتونه بیان کړل چې نه دا خو کم ده، راځي چې موږ د رسول الله د عبادت پوښتنه وکړو چې هغه څومره عبادت کوي. د هغه مبارک د کور نه معلومات وکړو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خو دومره عبادت کوي. دغه صحابه کرامو د رسول الله عبادت کم وګڼل، تقالوها. خورسته وې چې رسول الله عبادت ته څه حاجت لري، الله پاک اسه هم مخکینی ورستنی گناهونه معاف کړی دي. اين نحن من رسول الله صلی الله علیه وسلم، چرته مونږ چرته رسول الله. مونږ باید د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه زیات عبادت وکړو. یو له دوی نه یا بعض له دوی نه اول چې بس اما انا فلا انام الليل ابدا، زبا بالکل د شپې نور خوب نکوم او خوب دې په ما باندې حرام. بل اول اما انا فلا افطر ابدا، زبا بالکل د ورځې بیا روزه ماته نکم. بل اول اما انا فلا اكل اللحم ابدا، زبا غوښه بیا و نخورم. بل اول اما انا فلا اتزوج، زبا بخي واده و نکم، زګه په عبادت کې مې کمای راځي. لدی خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر شو. د عثمان بن مزعون کور ته راغی، نو په دا کور کې دی نه و، ښځه یې وه. ښځې ته یې وایي چې عثمان بن مزعون رضی الله تعالی عنه داسې خبرې کړې دي. ښځه څومره هوښیاره ده، ښځه خبره ده چې خود هم کړي دي، خو نه د خپل میړه راز ښکاره کوي او نه تکذیب د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوي. یا رسول الله ان کان اخبرک عثمان فقد صدقه، که عثمان دا خبره کړي رښتیا ده. وګوره نه تکذیب د رسول الله نه د خپل خاوند راز پاش. ورسته رسول الله صلی الله علیه وسلم د منځ وخت راغی، منبر ته وختل.
رنگ مبارک کې تغییر و په غصه او دا یو فرمایي چې او خلکو زه د الله پیغمبر د الله نه زیات اخشا زیات اتقا تقوادار خو زه ویده کېږم هم او ویښېږم هم روژه هم نیسم افطار هم کوم غوښې هم خورم او ښځو سره نکاح هم کوم تاسو د الله پاک جل جلاله د حلال شیان په ځانو باندې تاسو ولې حراموئ دینداری خپل اندازه بزرگی خپل اندازه سترګې پتا حق لري حضرت سلمان فارسی سلمان فارسی او ابو الدرداء رضی الله تعالی عنہ په منځ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ابتدایي وخت اخوت قائم کړو چې کله د مکه معظمه نه صحابه کرام مدینه منوره ته راغلل نو څوک نو بیا دوه سره خپلول ته د دورور شوي ته د دورور شوي د اخوت اسلام وای او یا چا کسان سره ملګری کړل دا ابو الدرداء رضی الله تعالی عنہ او حضرت سلمان فارسی سره ملګری کړل سلمان یو ورځ کور ته راغی چې ګوري د خپل ورندار یعنی د ابو الدرداء خزه ګوري مبتذله زړې جامې خیرنې جامې د ورلړونی جامې د پزان ورنداري دا څه وجه ده او ته چې خدای ستاسو د سه ورور ده چې خدای خدای سره تعلق لري نه نو خدای هم د چا دی پاره خو ځان تیاری کړي نو زه څه کوم دا سه ملنګا دا سه سپیرا دا سه خیرنه پیرنه خای دا ابو الدرداء راغی د غرمې ټیم د ډوډۍ راواخیستله ابو الدرداء ورته وایي د ډوډۍ خوره اما انا صائم زه خو روژهدار یم ده ورته ویل چې والا ته به خورې انا صائم څه معنا لري خورې به خو بالاخره په تنګ کې ابو الدرداء رضی الله عنه روژه ماته کړه خو په غصه ده ورځ تېره شوه بېګا شو بیگا مړی چې سره وخوړه سملاست داسې یو ساعت یو نیم ساعت به نه یې وتلی چې ابو الدرداء بیا جګ شو څه کوې ابو الدرداء اصل مونځ کوم دی وایي نم سملا اصلي 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 سملا حضر مه بې خوبه کوه ابو الدرداء بیا سر کېښودلو خوب چېرته ورځي ساعت بعد بیا راجګ شو څه شی کوې وصلي ساملا وصلي وصلي بیا جګ شو بیا ورته وایي نم ساملا وصلي وصلي چې آخري شپه حصه پاتې شوه د شپې آخري حصه ابو الدرداء هم جګ شو دی هم جګ شو منځونه یې وکړل ما قدر لهما د هغې نه وروسته ورته وایي چې ابو الدرداء یوه خبره واوره هغه مرور ده ان لعینیک علیک حقا سترګې پتا باندې حق لري سترګې خوب غواړي او ولزورک علیک حقا ملما هم حق لري ولنفسک علیک حقا ځان هم حق غواړي ولزوجک علیک حقا او ښځه هم پتا حق لري دا خبره واورېدې لال د ګیز مانځه کې د رسول الله سره شرکت وکړه د مانځه نه بعد ابو الدرداء ورته ګیله وکړه چې زما ورور خدا سه کارونه وکړل چې روژه را باندې ما تکړه د شپې مانځه ته نه پرېښودم او ما ته داسې وایي چې لعینیک علیک حقا ولزورک علیک حقا ولزوجک علیک حقا قال اما سلمان فقد صدقه سلمان تا ته رښتیا ویلي دي خو هر شی په خپل اندازه باندې کوه نو الله خو داسې نه وایي چې همیشه دې پاره ما ته په سجده باندې پرېوځه عبادت کوه کم عبادت خو
خو دوامدار. رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم بهترین عبادت هغه ده چې علی الدوام و ان قل، اگر چې کم هم وي. عبد الله بن عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنہ ته واده راوړل. دا خسر راضی د خپل انګور نه پښتنه کوي څه حال ده؟ وای خیر و خیرت. وای بیا هم وای څه نشته. تر اوسه د تازوی د مال مخې نه ټکرای لري کړه نه ده. ولی اول بگاه چې راشي الله اکبر شروع شي درته شروع شي قرآن ختموي. غیر سپیدی و چې جماعت ته لاړ شي. د ورځې مالې روژه وي د پرده لرې کول خو هم وخت غواړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم راغ، دا صحابي راغی حضرت رسول الله ته شکایت وکړ چې وګوره واده مې ورته راوړی او د هغې نقاب یې تر اوسه لرې کړی نه. دا صحابي را اوښتو روژې نیسي. وایي او څومره؟ وایي خالي هره ورځ. وایي نه هره ورځ مه نیسه که نه پروا نه کوي په میاشت کې 3 ورځې. وایي نه نه دې نه ښه قوي یم چې ښه خو یوه هفته چې نه قوي یم، چې خو دوشنبه او پنجشنبه چې نه قوي یم، چې ښه خو چې ډېرې قوي یې نو صیام داود، یو ورځ روژه یو ورځ بوژه. تلاوت څومره کوي؟ وایي بس قرآن ختموم. وایي نه ګزاره وکړه په یوه میاشت کې ختم کړه. وایي نه ډېر تکړه یم. وایي ښه په 20 کې وایي نه ډېر تکړه یم. وایي 15 کې ختم کړه. ډېر تکړه یم. وایي په 10 کې ختم کړه. ډېر تکړه یم. په 20 کې ختم کړه. آخر فرمایي چې د 3 نه به زر نه ختمه. عبادت په خپل اندازې باندې چې وي شوق وي. دا الله پیغمبر فرمایي چې کله تاسو قرآن وایي او بیا خوب درغی قرآن پټ کئ نورا بیا څملای کېدای شي ته به وایي چې قرآن وایم تا به کنځلې کړي وي، تا به قرآن غلط ویلی وي. چې خوب درغی نور قرآن پرېږده او پټې کا تر هغې پورې عبادت کوه چې زړه کې شوق موجود وي. مکمل ځان ستړاوه ما چې لمونځ دې هم تر پامه بد شي، تلاوت دې هم تر پامه بد شي، داسې به عبادت نه کوي. او هم د عبادت او د عادت فرق کوه. نو که یو سړی دائمي روژه نیسي د د عادت او د عبادت فرق ونه شو چې عادت کوم ده او عبادت کوم ده. سړی کې د روژې اثرات ورک شي نو نه که روژې نیسي په هره میاشت کې 14 14 15 دا روژې که بیا ډېر سړی تکړه وي دوشنبه او پنجشنبه روژې ونیسئ. که بیا خامخا یو سړی نه درېږي چې زه نیسمه بیا دې 15 ورځې روژه یعنی یوه ورځ روژه یو ورځ بوزه، دا صیام د داود علیه السلام. او دارنګې لمونځ د داود علیه السلام سلس به ویده شو بیا به د هغې نه راویښ شو بیا به یې سدس لمونځ کولو بیا به سلس ویده شو اخري سدس کې بیا لمونځ کولو. نو 2 سلسه خوب راغی او یو سلس چې د هغه عبادت راغی. داسې هر شی په خپل اندازې باندې د خپل اندازې نه زیات شی دا خم نه کوي. الله په دې آیت کې فرمایي چې ایماندارو خلکو د الله پاک پاکیزه شیان په ځانو باندې حراموي. ما هغه شیان چې الله تاسو ته درکړي پاکه خورئ، حلال خورئ، پاکیزه خورئ، د الله نه ویریږئ. هغه الله چې تاسو په هغه الله باندې ایمان او تاسو په هغه الله باندې باور لرئ. اوس که د تاسو نه خامخا کوم قسم صادر شو نو مخکې تاسو د قسم اقسام او انواع بیان کړي دي. قسم لغوه، قسم منعقد او قسم غموس. یمین لغوه په نزد شافعی رحمه الله بلا والله، لا والله، و ولا، نا ولا. او په نزد امام صاحب باندې قسم کول په امر ماضیه باندې
خو لیکن دی صادقی په خپل ګمان کې دې ته ویل شي یمین لغوه او یمین غموسو هغه ته ویل شي چې قسم وکي په امر ماضیه باندې لیکن کاذبن دا سړی خپېږي چې زه خو دروغ وایم په دروغ باندې قسم کول دې ته یمین غموس د دې کفارت نشتا د دې یوازنه په جهنم کې ډوبېدل دي غمس ډوبېدل ته وای په اور د جهنم کې یمین منعقد یو سړی د یو شي په کولو باندې یا د یو شي په نه کولو باندې قسم کوي چې دا شی به کوم یا به دا شی نه کوم که شی وکړو خو په بها که خامخا نه پاتې شو نو په ده باندې قسم واوښتلو حانث شو اوس به دی کفارت ورکوي نو که دی غني وي په درې شیانو کې واجبي مخیر ده په دې کې اختیار لري یا به غلام آزادوي یا به مړی ورکوي لسو نفرو ته 2 وخته او یا به جامې ورکوي لسو نفرو ته او که غریب و نو 3 روژې به نیسي قسم دا په لفظ د الله باندې یا په صفاتو د الله باندې په اسم ذات د الله تعالی باندې په جمعات په کعبه په نبی باندې قسم نه کیږي قرآن باندې ظاهر دا چې په هغه باندې قسم کیږي ولی اوس وخت بنا د ایمان او عرف باندې دا په عرف او عادت کې قسم په قران کریم باندې ده الله فرمایي چې تاسو د الله تعالی نه ویریږئ الله تاسو په لغوه باندې نه نیسي خو الله تاسو په قسمونو باندې نیسي چې تاسو زړونو دی قسم قصد کړی وي پیغه الله پاک تاسو نیسي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ملمانه راوستل عبدالرحمن رضی الله تعالی عنہ ته فرمه دوی ته مړی ورک دای چې بیرته لاړ وای بیرته زر اعظم ملمنو ته مړی را واخیستل ملمنو ویل چې ور کور والا دی راشي صدیق بیا مړی په یو ځای باندې خورو صدیق رضی الله تعالی عنہ چې واپس راغی ملمنو مړی خوړل وای نه نو یو غنصرا یا غنصر وجه مړی د ما ملمنو ته ورکړی نه ده هغه ورته عرض وکړ چې یا بابا مړی مو راواخیستله خو دوی نه خوړه صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایل بس دا مړی دی په ما حرامه وي ملمنو حضرات اول په مونږ دی حرامه وي بیبي اول په ما دی حرامه وي حضرت علی پویش حضرت صدیق پویشو چې اوس په دې قسم په وفا کولو باندې شیطان خوشاليږي ملمانه هم وږي خزه هم وږي بچای هم وږي زام وږي نو مسئله دا چې کله سړی دی یو نیک کار نه قسم وکي او دا کار کولو کې نفع او خیر وي بیا د قسم مات کی او اخر کار باندې راتګ وکوي نو اول نه مړی صدیق خوړه ملمانو خوړه ټول کور خوړه الله فرمایي چې کله یو قسم وکړي وشینا او بیا د قسم ماتول ځان لپاره خیر وګڼي بیا قسم مات یو سړی وایي زوالا که مسلمان سره خبري وکم زوالا که جمعه ته لاړ شم زوالا که مروپلار سره وغږیږم نه قسم مات کا او ها کارو که چا خیر داده هغه نه انکار مکوا الله فرمایي دا هغه د سورته مائده د شراب متعلق اخری آیت تا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ به بار بار دا خبره کوله چې خدا مونږ ته د شراب متعلق یو کافی شافی چې په دې کې نور تعویلات موجود نه وي او آیت الله راوړيږي صحابه کرامو ته دعوت شوی و په دې دعوت کې صحابه کرام کې ناستل مړې او خړه شراب او چې خلومن کې شور پیدا شو دا ډوګي سره واختل درب بدروب سره واچول د چا مخ ویني شو ویني په وبېدلې صحابه کرام ټول د دینه پتانګو چې کاش کې دا شراب نور حرام وای د انسانیت نه خلاف ده الله پاک دا آیت نازل کو دا هغه آیت چې نور شراب په قطعی تور سره حرام شو اس مجال د تعویل د هیڅ چا لپاره هم پاتې نشو الله د شراب او تحریم بیان شراب او دارنګ قمار او دارنګ انصاب هغه درول شوی بوتان ازلام هغه غشي د جاهلیت
وګوره شراب د بت پرستۍ سره مساوي کو دا ټول رجس دي دا پلید دي د عمل د شیطان نه تاسو د دین ځان بچ کئ د دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ شیطان خدا اراده لري چې د تاسو من کې عداوت پیدا کی شیطان خدا اراده لري چې تاسو په زړه کې دننه بغض پیدا کی په همدغه شراب او قمار کې او تاسو د الله د ذکر نه منع کی د لمانځه نه منع کی ایا تاسو د دې نه منع کیدونکي یې خو منع شئ کنه هل انتم منتهون ایا تاسو لدینا منع کیدونکي یې منع شئ لدینا نو د شرابونه الله پاک جل جلاله منع او فرمایلا او کامل طور سره د نهی او د تهدید الفاظ ذکر کړل تاسو وګورئ یو خدا چې عمل د شیطان دا رجس دا بل حکم راغی فاجتنبوه بل تعلق د فلاح تر ترک شراب پر راغی التبا کامیابیږي چې شراب پرې دی بل دا چې شیطان د تاسو کې اراده لري چې د همدغه شراب وجه تاسو منځ کې ظاهري دشمنی پیدا کی کنځلې سره وکوي همدا شیطان اراده چې تاسو په زړه کې دننه بغض پیدا کی همدغه شیطان اراده لري تاسو د الله د ذکر نه واچي تاسو د الله د لمانځه نه منع کی فهل انتم منتهون دا آیا تاسو منع کیدونکي یې نورا انتهو نور منع شی لدینا د الله او د رسول خبره اومنئ او ویریږئ د الله پاک د عذاب نه که تاسو خامخا اعراض وکړه نو په دا پوه شئ چې موږ رسول باندې خالی رسول د دین دی نو سزا او دار الجزا په قیامت کې ده صحابه کرامو ته دا اشتباه پیدا شوله چې نه هغه کسان چې قبل التحریم شراب چې خلی ده د هغوی به څه حال وي الله آیت کې فرمایي نشته په کسانو چې ایمان راوړي او نیک عمل کړی وي ګناه نشته فیما طعمو چې د تحریم د شراب نه مخکې شراب خوړلی وي خو په دې شرط اذا متقوا چې د شرک نه ځان بچ کړی وي په الله باندې ایمان راوړی وي نیک عمل کړی وي ثم اتقوا بیا د شراب نه ځان بچ کړی و امنو ایمان راوړی وي دته په تحریم د شراب باندې او ثم اتقوا بیا د نور محرماتونه هم ځان بچ کړی وي الله فرمایي چې دا کسان نیکیو کې د خلکو سره د الله سره د خلکو سره د حیواناتو سره الله پاک جل جلاله محسنین او نیکوکار خلق الله پاک خوښوي نو د دې رکوع خلاصه دا شو چې دین به علی صراط السویه په معتدل لار باندې به دین روانه وي په دین کې به کمای زیات عبادت هم دین نه ده یو شی مستحب ده دومره کلک بولی لکه فرض دا هم دین نه ده یو شی فرض ده او دومره کمزوري کوي لکه مستحب دا هم دین نه ده یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو لا تحرموا محرم وای طیبات ما پاکیزاها احل الله لكم چې الله روا کړی تاسو دی پارا ولا تعتدوا تجاوز مکوي ان الله بشک الله تعالی لا يحب المعتدين الله نه خوښوي تجاوز کوونکي د حلال نه حرام وتا وکولو خره مما بعض د غنا رزقکم الله چې الله تاسو ته روزي درکړي دا حلالا طیبا حلال خره طیبا فاک واتقوا الله د الله تعالی نه ويرګي په تحریم ما احل الله الذي ها الله انتم به مؤمنون چې تاسو په الله باندې باور لرونکي لا يؤاخذكم الله ننسي تاسو در الله تعالی باللغو په باطل خبره فی ایمانکم د تاسو په قسمونو کې باللغو په ساده خبره یعنی قسم اللغو کې الله تاسو ننسي ولكن يؤاخذكم لكن الله تاسو نسی بما پا خبر باندې عقدتم الايمان چې غوټه کړی دي د تاسو خلاصونه بفعل شيء عقدتم به الايمان فكفارته نكفارت د اطعام 10 مساکین
طعام ورکول د لسو مسکینانو دی من اوسط ما د درمیانا هغې نه تطعمون چې تاسو ورکوئ اهلیکم خپلې کورنۍ ته او کسوتهم یا د دوی جامې دي بقدر ما یواري عورتهم او تحریر رقبه او یا ازادول د یو غلام دی مؤمن یا کافر عندنا او مؤمن عند الشافعی رحمه الله فمن هغه څوک لم یجد چې پیدا نه کړ په صیامو ثلاثه ایام نه بیا روژې د درې ورځو دي د غریب کس دپاره روژې نیول دي حتی که سړی غني وي هغه روژې ونیسي هم ثواب الله ورکوي خو کفارت به د سره راګرځوي ذالک دا طعام او کسوتو کفارتو ایمانکم دا کفارت دا تاسو د گناهونو دا اذا حلفتم جگل تاسو قسم وکو واحفظوا ایمانکم تاسو ساته خپل قسمونه معنا می ماتوي او کله هم خیر کار تاسو ولیدل بیا مات کړئ کذالک امدارنگا یبین الله لكم الله بیانوي تاسو دی پارا آیاته اعلام شریعته لعلکم تشکرون د دې لپاره تاسو د الله شکر ادا کړئ یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو انما الخمر خبر ادا بلنه د شراب والمیسر قمار والانصاب عبادت د اوثان او بت پرستی والازلام استعمال د غشو د جاهلیت رجس من عمل الشیطان دا فلیتی دا او دا لعمل د شیطان څخه دا اس عمل چې شیطان د عمل خوخوي فجتنبوه تاسو د عمل نه ځانونه بچ کړئ لعلکم تفلحون لپاره د دې چې تاسو کامیاب شئ انما خبر ادا د بلنه دا یرید الشیطان اراده لري شیطان اند د خبره یوقع چواچی بینکم د تاسو منځ کې العداوت عداوت معنا ظاهری دشمنی والبغضاء او باطنی دشمنی فی الخمر والمیسر په شراب او په قمار کې د هغه د وجنه تاسو منځ کې دشمنی پیدا شي دی وجه رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم چې دا د ټولو فواحشو د ټولو گناهونو مور ده قتل بلدینه پیدا کیږي زنا بلدینه پیدا کیږي جنگ بلدینه پیدا کیږي تاسو دا کار مکوئ او چې هر چا شراب وڅښلو او توبه و نه وستله څلوېښت ورځو پورې د عبادت الله پاک قبلوي نه ذمه به فارغېږي لیکن د الله پاک د قبولیت مقام ته نه رسیږي نه فرض او نه نفل د دې په وجه باندې سړی د خپل انسانیت نه لاړ شي بهیمیت ته عقل ختم شي فکر ختم شي خو او بد سره ختم شي بس یو بهیمه او چرپای ته نه جوړ شي چې نه په خپل قضای حاجت باندې خبر وي نه خپل امور پیژني نه خپل خور پیژني نه خپل خزه پیژني یو چرپای ته نه جوړ شي انسان د خپل لاسه د خپل ځان هلاکوي شیطان دا اراده لري ایوقع بینکم العداوت رسول الله فرمای ایاک والخمر ځان بچ کړه د شراب او د چخلونه دا د ټولو گناهونو جرل او بنیاد د شراب او چخلو کې ده نو تاسو د هغې نه ځانونه بچ کړئ تاسو منځ کې همدغه عداوت ظاهرا او بغض باطنی پیدا کوي دا د څو ورځې مخکې تاسو ته به یاد وي چې یو مجلس جوړو د واده مجلسو که د عاصم مجلسو نو بیا مقربین خلق دا نږدې خلق اولیاء الشیطان د شیطان نږدې دوستان د نږدې اقرباو او دا شاربی الخمر دوی سره ناست په دا مجلس کې نه په دوی کې یو ځوان راوچت شو یا په ځان پوهېدو یا نه پوهېدو خو په ټوپک باندې پوهېدو نو په دوی کې ضربه کو په ډېر کم مصرف باندې په یو مرمۍ باندې یو سړی ټیک ټیک واړولو عداوت د چین را پیدا شو د شرابونه پیدا شو دا بغض ولې پیدا شو دا بدی ولې پیدا شو د شرابونه پیدا شو ایوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر الله او تاسو د الله د ذکر نه بند کی
د الله د ذکر نه تاسو غافل شئ. وعن الصلاة د لمانځه نه تاسو غافل کی. فهل انتم منتهون ایا تاسو د دینه منع کیدونکي یئ؟ اوس الله فرمای واطیعوا الله واطیعوا الرسول. د الله خبره اومنه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره اومنه. په دین کې اعتدال، په دې پویګو چې ناوې په خندا خخ کاریږي، خاندو با او مړې په ژړا باندې خخ کاریږي. خدا خندا به دومره کوي چې خوله دې ونشلېږي ورسره. مونږ کله کله اوس دا څو شپې دا ودونه را روان دي، زمونږ دا ماحول دا پورې کلی دي، دا هر شپه د سپیو په شان کوغېږي و کوغېږي. نه تاسو کې به انسانیت کله مراشي که نه؟ تاسو به د دې قرآن نم کله شرمېږئ که نه؟ په تاسو کې به هم انسانیت او اسلامیت هم کله راځي او که نه؟ په تاسو کې به د قرآن نم کله حیا درځي او که نه؟ زه پوهېږم چې خوشحالي ده، خو دننه په کوټه کې ورته ګډېږه چې سر تر بیخه خولې شي. او داسې خو نه چې تمام عالم دې پاره کوي. بیا شپه په خاشي زمونږ دا لوپرخیل دا پټاکی دی او دا ډزونه دی دا کوي، عباسیات دی، حرام دی. نو چې الله یو نعمت درکو خو د دې نعمت شکر ادا کا، نو بیا حرام کار ولې کوي؟ ښځه خو ستا عفت ته چې ستا د حرامو نه بچ کېدا ذریعه ده، نو بیا ډزونه کول دومره زیاتو، مسلمان ته تکلیف او زحمت رسول، لهو او لعب جوړول، او بیا دومره مستی در پکې ده. خادی هم پیژنو، غم هم پیژنو، شریعت دا هر شي خپل چوکاټ معلوم کړي په خپل اندازه باندې. اطیعوا الله اطیعوا الرسول، د خدای حکم ومنئ. مونږ وینو چې د دې خلکو نه لمونځونه پاتې دي او د سونه پاتې دي، عبادت ته نه پاتې ده، په دې لهو لعب کې سر ده. نو الله خدا سي نه دی ویلي چې اطیعوا الشیطان و خالفوا الرسول، د شیطان خبره اومنه پیغمبر مخالفت کوي. الله داسې وایي اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و خالفوا الشیطان، د شیطان خلاف عمل کوي. په یو مجلس باندې دا تکړه خلک 1,50,000 مصرف کوي، زیات نه خیم، 1,00,000 شته، 2,00,000 شته او ډیر هم شته. سبا ته چې مړ شي په کور کې د موږک لکۍ سپیره کېږي نه، نو په هدیره کې غږ کوي چې دا سړی غریب و، دی رسقات نه ورکوي. نو زه وایم چې نه پرون ولې چېرته وې د قوم مشره ملکه، پرون چېرته چې عادت ساز راوستلو هلته دې هم ویلې وې چې دا سړی غریب د ساز دې نه راولي، ته پرون چېرته پټ وې؟ د خدای نه حیا نشته، د قرآن نه حیا نشته، غیرت او ایمان زمونږ نه ازادي یوړه. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، د خدای حکم اومنئ، د پیغمبر حکم اومنئ، و خلکو وحذروا ویریږئ د عذاب د الله نه، د مخالفت د الله او د رسول نه. په دې وطن کې څه حالت ده، څه د وینو لختی روان دي، څه غمونه دي، څه سلګۍ دي، څه حسرت او افسوس په دې وطن کې روان ده، کوم ناورین په دې وطن کې روان ده. فإن تولیتم،
که تاسو اعراض وک فاعلموا پوه شئ په دې خبرې انما علی رسولنا البلاغ المبین چې زمونږ په رسول باندې رسول د دین دی په ښکارا پیغمبر خپل دین رسوي مکمل دینی خلق ته ورسولو لیس علی الذین آمنوا نشته با کسانو چې ایمان راوړی وعملوا الصالحات او نیک عملونه کړي جناحن ګناه نشته فیما په هغه کې طعمو چې دوی خوراک کړي د شراب او مخکې د تحریم نه په دې شرط باندې اذا متقوا چې کله دوی ځان بچي د شرک نه او امنو ایمان راوړي په الله پر رسول باندې او عملوا الصالحات او نیک عملو کې پس د ایمان نه ثم اتقوا بیا د ځان ساتي لشرابونه و آمنو ایمان راوړي په تحریم د شراب باندې ثم اتقوا بیا ځان ساتي عن سائر المحرمات و احسنوا دوی نیکی کوي د الله تعالی عبادت کوي والله يحب المحسنين الله پاک دوست ګڼي نیکی کوي